worth the effort. It's worth the effort, isn't it? But it's worth the effort. It's totally worth it. Sometimes it's worth the effort. It's worth the effort. It's worth the effort. د دې فریز مطلب او معنی دا دی دا د هڅې ارزښت لري. It's worth the effort یعنی دا د مهنت قابل دی د کوشش قابل دی. The effort. It's worth the effort, isn't it? But it's worth the effort. It's totally worth it. I'm willing to help you. Oh, I'm willing to help you. I'm willing to help you. And I'm willing to help you. I'm willing to help you. I'm willing to help you یعنی زه ستا مدد کولو ته ستا سره مرستې کولو ته چمتو یم. I'm willing to help you. Oh, I'm willing to help you. I'm willing to help you. And most welcome to our channel. نن با په دې لیکچر کې په دې کلاس کې منګه انګلیش مووی سره په ډیره ایزی طریقې سره زده کوو ځکه چې د دې یوه فایده دا وي که موږ ته ګرامر نه راځي په ګرامر باندې نه پوهیږو ډایرکټ اینډ ډایرکټ پارټس آف سپیچ ټینسز چې کوم دي په هغه باندې یو کس نه پوهیږي نو هغه د دې نه بالکل دغه نه بغیر انګلیش زده کولی شي او بلا جھجک د نیټیو سپیکر په شان انګلیش ویلی شي. په دې کلاس کې به تاسو ته ډېرې فایدې وشي. په دې کې به تاسو داسې انګلیش ووایئ څنګه چې نیټیو سپیکر وایي ځکه چې کله تاسو دغه انګلیش چې کوم نیټیو سپیکر وایي کوم په دې موویز کې تاسو د خپله واورئ د خپله وینئ د خپله دغه سنټنسز ته وګورئ چې څنګه ویلی کېږي څنګه پروناونس کېږي نو چې کله یو چیز واورېدلی شي د خپله ولیدلی شي نو دغه بیا تر مرګه پورې د چا نه هېرېږي. په دې لیکچر کې دا موږ داسې ډیزاین کړی چې اول به تاسو ته مووي کلیپ درکوو چې تاسو کله وګورئ په کې چې کوم امپورټنټ پریزز استعمال شوي هغه به موږ رالو هغه به ټرانسلیټ کوو پښتو ته پښتو کې به تاسو ته ښایو چې د دې مینینګ څه دی د دې مطلب څه دی او دا به درته لفظ بای لفظ ایکسپلین کوو او بل په دې کې موږ تاسو ته یو اگزامپل هم درکوو چې تاسو به دا په ډیلی لایف کې څنګه استعمالوئ. نو په کمنټ سیکشن کې زموږ سره خپله رایې ضرور شیر کړئ که چېرې تاسو غواړئ چې موږ داسې قسمه کلیپس داسې قسمه لیکچر تاسو ته راوړو. تاسو کوشش کوئ چې دا نیټیو سپیکر څنګه پروناونسیشن کوي چې دغه تاسو ریپیټ کوئ د هغو سره نو د دې سره به ستاسو چې کوم پروناونسیشن سکل دغه به ډېر امپروف شي او دې سره به ستاسو لسنینګ کمپریهنشن د اورېدو چې کوم قوت دی هغه به ډېر سټرانګ شي او تاسو به د هر چا سره بلا جھجک خبرې په انګلیش لینګویج کې کولی شئ. I'm sorry about the other night. I'm sorry about the other night, Mike. I'm sorry about the other night. Sorry about the other night. I'm sorry about the other night. I'm sorry about the other night. I'm sorry about the other night. د دې سنټنس د دې پرایز په اصل کې مطلب دا دی چې د هغې بلې شپې لپاره زه بخښنه غواړم یعنې په تېره شپه چې ما کومه غلطي کړې وه نو د هغه لپاره زه ستا نه بخښنه غواړم. I'm sorry about the other night. I'm sorry about the other night. I was tired. یعنې زه د هغه بلې شپې لپاره بخښنه غواړم زه ستړی وم ځکه ما داسې وکړه. I'm sorry about the other night. I was tired. زه ستړی وم. I'm sorry about the other night. Please forgive me. زه د هغه بلې شپې له تېروتنې لپاره بخښنه غواړم. مهرباني وکړه ما معاف کړه. I'm sorry about the other night. Please forgive me. موږ تاسو له دوه درې اګزامپلې درکوو خو تاسو دا کوشش کوئ چې د خپله په نور سنټنسز کې استعمال کړئ. I'm sorry about the other night, Mike. I'm sorry about the other night. Sorry about the other night. I'm sorry about the other night. I think we're gonna need some help. I think we're gonna need some help. I think we're going to need some help. I think we're gonna need some help. You know, I think we're gonna need some help. I think we are gonna need some help. I think we are gonna need some help. د دې فریز په اصل کې مطلب دی چې زما په خیال باندې منګه مدد کولو ته اړتیا لرو.
I think زما په خیال باندې we are gonna need some help یعنی منګه سم مدد کول ته اړتیا لرو. لکه for example I think we are gonna need some help with this project. زما په خیال باندې په دې پروجیکټ کولو کې منګ ته د مدد ضرورت شته دی. یعنی منګ له فکر دی چې منګ دې پروجیکټ د لپاره سم مدد والو د شانه. I think we are gonna need some help with this project. I think we are gonna need some help to finish this work. زما په خیال باندې د دې کار د ختمېدو لپاره مونږه مرستې ته اړتیا لرو یعنی مدد ته اړتیا لرو. I think we are gonna need some help to finish this work. I think we're gonna need some help. I think we're going to need some help. I think we're gonna need some help. You know, I think we're going to need some help. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry I interrupted. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry I interrupted you د دې پرز مطلب دا دی چې زه بخښنه غواړم ما ستا خبرې کټ کړې یعنی زه ستا په خبرو کې منځ ته رالم. I'm sorry I interrupted you. For example, I'm sorry I interrupted you. Please continue. زه بخښنه غواړم ما ستا خبرې کټ کړلې ستا په خبرو کې رالم نو مهرباني وکړه ته خپلې خبرې جاري ساته. I'm sorry I interrupted you during the meeting. زه بخښنه غواړم زه تا ته د میټینګ په ټایم کې رالم یعنی ما ته پته نه وه زه رالم ستا د میټینګ په ټایم کې. I'm sorry I interrupted you during the meeting. I'm sorry I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. I'm sorry, I interrupted you. If I'm not mistaken. It's this way, if I'm not mistaken. Earl Grey, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, Harry. Okay, well, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, that's it. Oh. If I'm not mistaken. If I'm not mistaken د دې پرز مطلب دا دی که زه غلط نه یم یعنی کله چې ته یوه خبره کې ته وې که زه غلط نه یم نو کیدای شي چې داسې وشي. لکه for example if I'm not mistaken today is Friday. که زه غلط نه یم نو کیدای شي چې نن جمعه وي. If I'm not mistaken today is Friday. که زه غلط نه یم نن جمعه ده. If I'm not mistaken you are Ali. که زه غلط نه یم ته علي کله چې ته یو کس ته وایې که زه غلط نه یم نو ته علي. If I'm not mistaken you are Ali. If I'm not mistaken that's a zero book. که زه غلط نه یم نو دا کتاب زما په خیال چې ستا دی. If I'm not mistaken that's a zero book. Earl Grey, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, Harry. Okay, well, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, that's it. Oh. Is it safe? 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 Is it safe د دې فریز مطلب دی آیا دا محفوظ دی. کله چې ته یو کس ته وایې چې آیا ته محفوظ یې آیا دا ځای محفوظ دی زموږ دپاره نو بیا داسې ویلی شي په انګلیش لینګویج کې. Is it safe? For example is it safe to swim here. آیا دلته دا کم نهر چې دی دا د لامبو وهلو لپاره محفوظ دی. Is it safe to swim here? Is it safe to travel at night? آیا دلته د شپې سفر کول محفوظ دی safe دی. Is it safe? Is it safe? Is it safe? Is it safe? I need to speak with you. I need to speak with you. I need to speak with you. This is Trayborn. I need to speak with you. 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 زه غواړم له تا سره خبرې وکړم. I need to speak with you after class. I need to speak with you د دې پرایز مطلب دا دی چې زه غواړم تا سره خبرې وکړم. For example I need to speak with you after class. یعنی زه غواړم له تا سره د کلاس نه وروسته خبرې وکړم. I need to speak with you. زه غواړم چې تا سره خبرې وکړم after class د کلاس نه وروسته. I need to speak with you about this project. I need to speak with you about this project.
زه غواړم چې ستا سره د دې پروجیکټ په اړه خبرې وکړم. I need to speak with you for a minute. زه غواړم چې ستا سره یو منټ خبرې وکړم، یعنی ستا سره مې کار دی. I need to speak with you. زه غواړم چې ستا سره خبرې وکړم for a minute د یو منټ دپاره. I need to speak with you. I need to speak with you. I need to speak with you. This is Trayborn. I need to speak with you. I need to speak with you. I need to speak with you. Please don't hesitate to call me. Please, don't hesitate to call me. Please don't hesitate to call me. Please don't hesitate to call me. Please don't hesitate to call me. د دې فریز په اصل کې مطلب دا دی چې ته کله هم ماته کال کې ما راغواړې نو ماته په زنګ وهلو کې یا په رینګ وهلو کې مه شرمېږه، یعنی بلا ججک ته ماته کال کولی شي any time. Please don't hesitate to call me. For example, please don't hesitate to call me if you need help. که مدد ته دې اړتیا لرله نو بیا ماته بلا ججک ویلی شي کله چې ته یو ملګري ته یو دوست ته وې. Please don't hesitate to call me if you need help. Please don't hesitate to call me anytime. ماته هر وخت کال کولی شي. Please don't hesitate to call me anytime. Please don't hesitate to call me. Please, don't hesitate to call me. Please don't hesitate to call me. Enough said. 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 بس دومره بس دی. بس کله چې یو کس ډېر خبرې کوي ته ورته وایي چې enough said. یو ته enough is enough هم ویلی شي، داسې ورته هم ویلی شي enough said. بس 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 هم دومره بس. For example, enough said. Let's start working. بس هم دومره خبرې بس وي، اوس راځئ چې دا کار سټارټ کړو. Enough said. Let's start working. We all understand. Enough said. مونږ ټول پوه شو، نور څه ویلو ته اړتیا نشته. We all understand. Enough said. نو دا و نننی زمونږ لیکچر. که ستاسو خوښ شوي نو موږ دا په کمنټ سیکشن کې ضرور وایي. انشاءالله موږ به تاسو ته کوشش کوو چې نور هم اهم پرایزز دغه موویز کلیپس چې کوم دي وغیره مختلف قسمه موویز کلیپس نه تاسو ته کلیکټ کړو، ټوګیدر کړو، تاسو ته یې راوړو. او پلیز که چېرې به دې چینل باندې نوي وئ زموږ د چینل ته یو سبسکرایب او دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، یو ښکلی شان کمنټ موږ ته پرېږدئ، ځکه چې په دې ویډیو په دې کلاسز باندې موږ ډېره خواري کوو تاسو له چې دا یو کلیپ موږ راوړو، دا موږ مختلف قسمه موویز نه راوړو تاسو ته، د هغه پرایزز تاسو ته موږ سیم ټو سیم ګورو چې تاسو په هغه سره پوه شئ. دا ډېر ګران کار دی او دا هر څوک نه کوي، بلکې زما په خیال باندې چې په آل یوټیوب کې داسې لیکچر چا نه دي اپلوډ کړي کوم چې موږ اپلوډ کوو، داسې محنت څوک نه کوي څنګه چېرته موږ کوو. نو تاسو چې کوم سپورټ موږ ته راکوئ ستاسو سپورټ موږ نور هم موټیویټ کوي او موږ نور هم کوشش کوو چې دغه شانتي نور لیکچر تاسو ته راوړو. Enough said. Enough said. Enough said. Enough said.